یو کار مې روان دی امجد الله دې سم مه کوه. کینسر پراته ده په ځان له مې دا یو دوه درې تصویر اخیستي که چېرته روزي مې څوک بیمار دی؟ لور دی بیماره؟ بیماره څه بیماره ده؟ کینسر هډوکي کینسر دی. ها او چې اوس هغه ته ووایه ته ډېر ضرورتمند دی که دا مور زما دې په الله قسم امجد اول زما کور ووینه طرز به مور ته شوګر بیماره پرته ده او بچي مې خپل هم دی چې لږ شم نو کله ولا کله سودا وایم کله زه ډېره نن د مجبورۍ نه راغلې د لوږې نه مې بچي دا استعمال وکړه. سبا که خیر به زه هغه پېښور ته بوځم دغه د کینسر هسپتال ته. اوس وګوره امجد ته زما اول وینه ما دا ځای نږدې دی هغه به چړې نه زما سره زه وینه زما بچي وینه څومره کرایه ده روانه؟ او په څونه ما باندې 4,000 کرایه سټارټ ته ساري راله بیډونه بار وویشتي را کړه ښځه څومره باندې شاړ په 4,000 4,000 او مور راتم پرته ده بیماره چې کور ته لاړ شم نو بس هغه پیسې څه پټې کړم سره کومه ښځې نه پټې کړم مور له به علاج کومه نن د جمعې لمونځ وکړم یې خدایه مورې دې خو د کور وباسي نو څه وکړمه؟ بس زه به هم سبا راسوک وزیر راسره رور زه به راته خپل کور وښیم زما خاوند هم پروت دی زما بډونه هم پراته زما د ګټې وټې څوک شته دی نه زه نن چې راغلی یم زه ډېره زیاته د مجبورۍ نه راغلی یم چې ما وي که ما نن سره چې زه که نن ماښام هم وختم چې دا لور بوځمه په څو روپو باندې به دې کار وشي؟ هغې خو چې یو 10,000 روپۍ راسره وي چې داخل یې کوه 10,000 چې خو روپۍ که نور مې د هغې نه ګورم چې 10,000 روپۍ راسره شي بیا به کور ته ځې مورې؟ امجد ته ډېره دواګانې کوه امجد ته دواګانې کوه ما نن د جمعې لمونځ وه دا 500 روپۍ ته والا دا 500 روپۍ دم کار والا دی دم والا دا مور ما ته پرېږده سم مه کوه الله کرم جمعې لمونځ نه کوه امجده هر یو به مې چې د امجد به ما سره کله ملاوېږي خرې ته مې ته لږ وسله وکړه چې دلته زره ته څه وګټم هغه د حکم مالک مکان ماتې که کور د وي د سامان دی ولو بیګې راوویسته خلکو راته بس ما ښځې راته یې وکړه مې که امجد مې لو شو نو هر څه به زمانه کېږي الله پاک دې باندې خپل رحم وکړي بیا به سره ملاقات کوم بیا به سره ملاقات کوم د مور سره یو څو خبرې کوم ډېرې سم مه کوه الله کرم الله کرم د مور دا دروازه لگا کولو کا مور دا دروازه کولو کا دې کې نه راشه اوس د کشان کور کې مې دغه کور مې هم د کرایې دی او ماشومان مې هم د کشان نار نه ور ناستي او دغه خاوند مې کټ کې پروت دی بیمار دی او لور مې د کینسر ده مورې نو دا خو تا ته ډېره سخته نه ده زندګي سخته ده راته خو څه وکړم بس د دې لور دپاره نن ناوتې مې کوسه مې جمع کړله 15 کاله لور مې ده او هغه بوځم بس د هغې نه مېړه نه صبرېږي مورې ته به داسې وکړې ته خو وایې چې 10,000 روپۍ ما سره چې زه بیا خپله بچی بوځم او جي نو هغه چې ستا بچی دی زموږ هم خور ده او جي ټیک شو او جي 10,000 روپۍ نه ته داسې وکړه دا 15,000 روپۍ ښه جي دا 15,000 روپۍ واخله ښه جي اوس د جمعې ورځ د مبارکه ورځ ده کور ته لاړه شه دا نننۍ لمونځ مو وکړه دا نننۍ ورځ هغه بیمارې خور سره هغه ستا چې کومه لور ده هغې سره تېره کړه سبا یې د وخته ډاکټر له بوځه او انشاءالله که ژوند او خیر زه تا ته خپل نمبر لیکم درله درکومه چې کله ته ډاکټر له بوځې ډاکټر تا ته څه وایي د هغې نه پس به ما ته رنګ وکړي چې څومره زمانه کېږي څومره منډه کېږي در سره به تاسو ماته په کاغذونو کې خپله موبایل نه لرم ښه زه تا ته بلکل خپل نمبر لیکم درله درکوم اوس چې ته کور ته ځې مورې جی د نور کله په نسبت نن به لږه لږه خوشحاله ډېره ډېره چې زه سبا بچی بوځم او زه د هغې دپاره دغه دوایي کار وکړم په روژې مې خدای که په کپړو یا په روژې یا په پیزارو او یا مې په دغه خو چې دا خاوند مې هوي او دا لور مې هوي بس په دې باندې به خوشحاله ډېره او اوس هم خوشحاله یم چې شکر دی چې زما د ماشومې لور دپاره زما سره دا وشوي چې زه دا بوځم د دې تورو شپو وساته یو سهار دی را روان دی یو د لمر د سپینو وړانګو ړوند قطار دی را روان دی د دې تورو شپو وساته یو سهار دی را روان دی یو د لمر د سپینو وړانګو ړوند قطار